دا کوم په ملیشیا کې برتی شوی دغه وایي چې له خیال کوه اوس یې واورم ملیشیا کې نه چې کوم ملیشیا ځکه په ملیشیا کې ځکه خو ملک ترکیب نه کوي یاسین او چې تو ته چې تو ګوتا باو برباد یا مره سبا مری خلاص دلته جام بازار کې یو ډاکټر ته نامه نه اخلو اخلاق او شرافت ور ختمه هغه نامه واخلو بل اخلاق او شرافت سره خپلوان دي ډاکټر شوکت افریدي نامه کوشش چې اخلاق او ور ختمه چې په سټریچر کې ولا مریض چې هغه دا خبره کوي چې خلجی علاوه ټیکه دوی ته استعمال ټیک ټاک هغه خبره چې مریض ووري ته په لای کې لوګه چې موږ یو 3-4 بوتل ویلا زیاته شي چې خبره وکي تاسو نور عمر ظالم دا نو بیا ولا خلک راول بابا نه کنه چې ګوره دا خو بالکل جهاد کمال دی وکړو جهاد دل سي نام پکار دی مړه په نام سره نه جوړي چا وته چې بابا جوس راوړو تاسو وته خراب وکړ بل راوړو بابا چپس خوري دل خراب دی وبراوړو ساده او ډېرې تنګ کړو بیا هسې خراب وکتل ته چې زه هغه سړی ګورم چې چا ماله ټېله راکړه او بیا داسې پریشان کن ماحول کې شهزاده صاحب ویډیو چې راشي زموږ رمدا صاحب ویډیو چې راشي ریبر صاحب ویډیو دغه ملګری شو دغه شو نو او بیا د اجرا محفل ما بیګا کتلو ستاسو پروګرام نو ډېر زیات تازه شول امر سره نو ما هغه سیاسي اکټیویټیز په یو طرف ته کې خو ما چېرې د یودان صاحب او د رهبر صاحب د خبرونه خوندونه او مزه خلو شهزاده نه نو ډېر ښه پروګرام دی ډېره زیاته ستاینه یې کوو ډېر ملګرو ته هم خواسته چې څومره هم زموږ کتونکي زموږ ملګري دي دغه پاڼه داسې چې په دغه اوښ کې او تړتکو ماحول کې خندا او مسکا راولي د خلکو په شونډو باندې نو باید په کار ده چې دغه پاڼه لایک کړئ شي او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ شي ځکه چې خپل ټیسټونه یې لیکلي وي نور لیبارټرو الټراساونډ شل مسالې ورته لیکلي وي افریقو ته هغه خلکو چې کوم سره تبادارې کوي خو زړه خوږیږي که نه لا یې بچي شي که نه نو هلته ورته ولاړ وي زړه یې خوږیږي خیر ده که وکیلت یې وخوري ولې خوري وکیله خو لکه موږ عوامو ته یو چې برابري وکړو حلی پاپا کې 1000 روپۍ 500 روپۍ بدلاو یو مریض په ډېر غټ کار کوي که ټیسټونه وي که فروټ ته زړه کېږي فروټ په ځاله لګاړي بیمار پختن له لاړ شي نو ځمکې ته وګوره دا جنتي ځمکه ده او چې په کومه لیار لاړ شي بیمار له هغې ځمکې ته ډېر ډېر ګوره دا جنت لیار سبحان الله سبحان الله دلته کې څوک دي مینهوال چې زړه پسې ګرځوي یاره نادانه د ړندو ښار کې شیشې ګرځوي او یو ځل زمانه هم زړه وړی و خمار سترګو یو وار مانه هم زړه وړی و خمار سترګو چې یار لري نو په ګوګل کې به لمبې ګرځوي السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کسو د حجره شو نن چې کوم ټاپک مونږ راوړی هغه بیمار پختنه کول دي چې بیمار پختنه څومره اهم شی په اسلام کې دنیوي لحاظ هم دین لحاظ هم آخرت په لحاظ هم د باره کې مونږ چې کوم سټوډیو لا کوم مونږ سره ململي لا ملګري شهزاد خان حیدر اودان او چې کوم رهبر صاحب دی په لاره خوشا ټلیفون کړی و چې ویټ وکړو خو ویټ نه کېږي ځکه چې ناظر په انتظار وي 6 بجې موږ پروګرام شروع کوو جوړیو بس خوی چې راغلی چېرته وي بس لږ ټاکه ټوکه لږه ټوکه کې لا ایسار شي بیمار پختنه کول څومره ضروري شی په دنیوي لحاظ هم او آخرت لحاظ هم او دین په لحاظ هم جی اودان صاحب د باره کې څه شی قدرمنو ته سلامونه په خیر راغلو په حجره پروګرام کې د مباشر ټي وي نه د بیمار پختنه کول خو ډېر زیات ضرور دي او ځکه چې بیمار خو لکه موږ ټیکولی نه شو خو په هغه پختنه باندې زړه ښه شي د کور خلک خوشحال شي او بیمار په خپله چې حوصله ورکړي نو د بیمارۍ خلاف چې کوم دی حوصله ومومي او سړی وایي چې زه بیمار پختنه وکړم بیمار سره خو ته هم څه شی وخورئ داسې ده چې بیمار
بیمار سره اکثر بیمار کیر چې پروت وي ګوره بیمار سره اکثر کیر پروت وي دا بالې فروټ نو که ته څه ور نه وړې هغه سره خو یې وخورې که نه که څنګه خبره ده خو دا چې ګوره لازمي نه ده چې ځان سره سړی شوړي کنه او چې سیخه درون لیدای شي په نورم نو بیمار چې دغلا او سالا په کار ده چې ویر شي او ته وایي چې ورورا ولا چې ته خو اوریدلی مو چې ډیر سخت نه جوړای او په خیره خې ته خو بس غاری او هغه نه چې ته چې ګوتا پاو برباد یا مړ راګي زړه ته مړ سبا مري دا ته نو په دا معاملې کې دا زنانه نه دا چې مریض له ویل شي چې وې رنګ زړه تخلیدل خو خوري مری روان دی نه کوي نو مریض هم پکې وګدي کی ته بیمار شوې دا ما سره لاګي نه دا غزه مې د مخکې خراب کی بیا مې تا خراب کی او ته بیمار شو نو زه ته بختنه څنګه کوم دا هیڅ شي کوم نو دا څه خلک شته کنه شو بختنه خونده خو په دغه ټیم کې چې استعمالوي الله رضا استعمالوي الله رب العزت په بختنه کې چې زه بیمار وم تا مو بختنه وډګړه اے مداسه او الله یو ته شان مطابق وی خپل شان مطابق چې زه خو نه بیمار دا بنده ادم وته وی چې ته خو نه بیمارېږي وی چې څوک بیمارو اما بیمار کړی دا چې کوم د پیام خبر نماینده راغلو اقرار احمد قرار اقرار صاحب کې نه تاسو ته په د حجره شو کې هر کله وایو په خیر راغلو ویلکم زه ته وایم چې اقرار وي روانو چولاوي تیر شو ما ته چوړ کې وجرې لاره وځه یخنی می کیږي باران دی دون دی او دا سپورم در سره ډاري نن ګوره نن په هغه مو خبره سره وکړو قدرمنو کتونکو سره کېناستو او په هغه مسکام ده ما خیال چې هټ پټ کې څه راوړم ده هغه سرپرایز وای ورستو کولاو هټ پټ خو موږ تاسو چې اقرار هیڅ داسې خلک نشته چې پیژني ځکه چې په سوشل میډیا باندې دا کوم خدمات دي دا یې چلم دی پر ځکه چې ټول وینو چې اقرار احمد ډېر ښه خدمات دي که غریب سره وي که سوشل میډیا باندې که سیاستدانو سره وي د بل ډېر هر چا لیدلی ولر چې موږ اقرار صاحب کوم ټاپک راوړی هغه غریب پختنه کول دي که نه غریب نه بیمار غریب پختنه څوک کوي مړه غریب پختنه حالا چې موږ کوم ټاپک راوړی هغه بیمار پختنه کول دي که نه داسې بیماران شته چې کلو په کټ پاتې څوک پختنه نه کوي حالانکه بیمار پختنه کول داسې چې الله پاک لکه زما پختنه چې وکړي نو موږ له پکار دی چې بیمار پختنه له هر ځای لاړ شو ځکه چې وځي کې موږ اورېدلي استاد چې سهار بیمار پختنه وکړي نو ماښامه پورې 80,000 فرشتې ته مغفرت دوا غواړي ته څومره عجیبه خبره په دغه شي کې موږ له دغه شی یاد شو چې بیمار د کړم ته به مې علاج کړي او هسې نه چې بل طبیب ته مې محتاج کړي یو ځل بیا وایه خو اواز در تیز کړه چې بیمار د کړم ته به مې علاج کړي او هسې نه چې بل طبیب ته مې محتاج کړي ها اقرار صاحب له رسول تا خلک اورېدل غواړي السلام علیکم د بیمار پختنې باره کې تم څه ووایه لازم ته تام ډېر مینهوال دي مننه د مبشر بھائی تاسو ټول ټیم یو داسې وخت یو داسې ماحول چېرته چې صرف حیدر صاحب وښکي یو وخت هغه و چې ستاسو پروګرامونه به موږ اورېده خوندونه به هم ترې اخیسته او ډېر زیات به ورسره ریفریش کېدو خو اوس او ځان صاحب تاسو ته هم پته چې وخت بدل شوی او هر طرف ته اوښکي او ژړا او بس هر سړی پریشانه دی او بیا داسې پریشان کن ماحول کې شهزاده صاحب ویډیو چې راشي زموږ رمداز صاحب ویډیو چې راشي ریبر صاحب ویډیو دغه ملګری شول دغه شو نو او بیا د حجره محفل ما بیګا کتلو ستاسو پروګرام نو ډېر زیات تازه شول امر سره نو ما هغه سیاسي اکټیویټیز په یو طرف ته کې خو ما چېرې د یودان صاحب او د رهبر صاحب د خبرونه خوندونه او مزه خلو شهزاده نه نو ډېر ښه پروګرام دی ډېره زیاته ستاینه کو ډېر ملګرو ته هم خواست چې څومره هم زموږ کتونکي زموږ ملګري دي دغه پاڼه داسې چې په دغه اوښکې او تړتکو ماحول کې خنده او مسکا راولي د خلکو په شونډو باندې نو باید په کار ده چې دغه پاڼه لایک کړی شي او د نورو ملګرو سره هم شیر کړی شي راج محمد صاحب دا ټاپک هم داسې راوړی چې ډېر ښکلی ټاپک دی ولا دې وکړي
چې تاسو دا کوم میسج خورو په خندا کې او دغه میسج په دغه خلکو باندې اثر وکړي او خلکو زړونو ته ننوځي او مونږ ګورو تاسو د خندا په شا باندې دغه مسکا په شا باندې ډېر غټ سبق وي مونږ تاسو ډرامې ګورو تاسو هغه ترکی چې کومه ډرامه مونږ تاسو کتلې و نور ډرامې مونږ تاسو وکتلې نو هغه په شا باندې مونږ پوهیږو چې تاسو ډېر غټ میسج کنوي کوي علاقې ته نو دا ډېر زیاته ښه خبره و چې تاسو هم په یو شکل سره په علاقه کې دغه پاڼې په ترو باندې خدمت کوي او کار کوي ډېر زیات او بیمار زه چې اوس راغلم یقین وکړه چې زه د بیمار پوښتنه مې وکړله لاس مې شات کړو دوام مې کړله او د هغې نه بعد یې آزاد نو دا ډېر زیات ښه فعل دی خلک بدقسمتي ده او دان صاحب زه په ټاپک باندې صرف یو دوې خبرې دا وکړم چې موږ نن سبا چاله څو په دغه سوچ باندې څو په دغه فکر باندې څو چې یاره دغه سړی سبا مال راشي او ما پوښتنه وکړي باید موږ له دا نه دي په کار داسې خلک حضور صلی الله علیه وسلم تاسو ته هغه واقع نه پته وي چې هغه باندې هغه په سر باندې وي تور سري خزانه وي په غرزوله خو چې کله هغه بیمار شوه نو حضور صلی الله علیه وسلم یې پوښتنه لاړو نو موږ په پښتنو کې داسې خلک چې هغه نفرت وي یا ورورولي وي په سوژو باندې ماته شوي وي او هغه سړی په کټ باندې نو الله رضایي د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم فعل دی دا خپل ځان کې راولي او لاړ شي هغه بیمار چې کم دی کنه تیمارداري وکړي او پوښتنه یې وکړي نو ډېر زیات ښکلی ټاپک هم راوړی او دان صاحب کوشش وکړئ چې په خندا کې موږ دغه کول موږ دغه ولس او دغه موبایل او دغه کیمرې په ترو باندې چې ډېر ښه اویرنس ډېر ښې خبرې وکړې ډېره زبردست خبرې تاسو موږ ډېر زیات احترام کوو په خبرو چې کومې خبرې موږ له لازم کېدای شي پرې عمل کړی بل حیدر صاحب مین خبره ده چې کوم خلک هسپتال کې مریضانو لڅي نو ځان سره فروټ وړي حالانکه فروټو ضرورت دومره نه وي څومره چې لږ روپو ضرورت وي ځکه چې هلته ټسټونه یې لیکلي وي نور لیبارټرو الټراساونډ شل مسالې ورته لیکلي وي او فروټ خو د هغه خلکو خوري چې کوم سره تیمارداري کوي خو زړه خوږېږي که نه نه یې بچي شي که نه نو هلته ورته ولاړ وي زړه یې خوږېږي خیر ده که وکیلت یې وخوري ولې خوري وکیله خو لکه موږ عوامو ته یو شي مهرباني وکړو حالی پاپا کې 100 روپۍ 500 روپۍ بدلاو یو مریض په ډېر غټ کار کوي که ټسټونه وي که فروټو ته زړه کېږي فروټ په ځان راغلي او بل مهرباني وکړو هغه 10 روپۍ والا جوسونه باوړو شلو والا هغه زهر وي یا چې کور کې روح افزا شربت وکړو په ترباس کې تیز واته ډېر ښه دی هغه باوړو نغدې پیسې ورکوو مریض پوه شه او هغه پیسې پوه شه نغدې پیسې خو لیدی نه شي نن سبا خو لیدو خبره ده نن سبا پیسې څوک نه ویني فروټ ویني یو یې ځای شو که نه زنانه یې ګنډه ویلی څه چې خلک ویزیت شوی راوړو چې هغه زکات خیرات ورکوي داسې ورکوه چې د بل لاس مې نه خبر څنګه نه ته تربوچې خبر شي چې هغې وړی دی نه چېرته تربوچې څنګه کوي چې په دا باندې هغه هر قسم شی کولی شي که هغه دارو راخلي که فروټ راخلي که چای که روټۍ هر څه نو بس هغه پیسې ضایع کوي پیسې څوک نه ویني ډېر خوشحال شي پیسې څوک نه ویني پیسې څوک نه ویني هغه ډېر خوشحال شي وایي چې وایي روپیو بیا په قاضي اعظم کې چې کوم پاور دی په ماڼه کې هم نشته په اناناس کې هم نشته په کیله کې هم نشته صرف قاضي اعظم چې ویني نیم مریضو سره ژوندی کېږي بیا چې پنځه زره یې ورته کوي بیا منډې وهي مریض لکه شپېل په تلویزیون ور وخېژوي منډې وهي بیا وایي ټیک هم نه کوي نه نو مریض خو په جوب کې نه اچوي او چې څوک سره وي په جوب کې واچوي بهر پې سموسې خوره او پراټې پې خوره په پیسو سره مریض چې کوم دی په ټکه وته چې هغه پنځه لګرای پورته شي یاره په درېیمه ورځ ټیک ټاک بیا مریض ته پنځه پیسې ورکوي نه رښتیا وایه چې شروع کړي کنه ورګي چې دنه پس مونږ یې چې دا خا دلته چې شوري شي خلای جی ځکه چې هر څه ضرورت وي کله اوس کې د شي کور کې دوله چای چې نه خاطر دی الله دې پیسې ته په کار شي ځکه چې هسپتال کې پته مزدوري لا هوته پاسم ته وته مړای چې سره کریه نه پیاده را منډي وای سره کریه خو پیوږي دوا ویلو کې جوای شکر دې په بادو په بارانو په ټګالي کې یو بل ډېر زیاته هم خبره کوي تاسو غاپلو او بیا په خولي انداز کې بل داسې بیماری شته چې مونږ
ولس کې دا نان اویرنس وته ویل شي ناپوهوي وته ویل شي چې مونږ یې چیرې دا سړی بیمار دی نو عموما دوه قسمه خبرې پې کولی شي یو دغه ویلی شو چې یاره د سړي سره موږ نه میلاویږو دا بیماري به اوس ماته لګېږي او بل چې کله موږ غریب له یو داسې یو بیمار لاړ شو بل موږ ته هغه داسې خبرې کوو چې هغه زړه نور هم غورځېږي نو کوشش کوئ چې کله تاسو مریض له لاړ شئ نو هغه له داسې خبرې کوئ چې هغه پې زړه ښه کېږي هغه ته پې انرژي میلاویږي هغه ته پې پاور میلاویږي او هغه ته دا احساس نه کېږي چې یاره زه په کاټ باندې پروت یم یا ماته خدا نخواسته ډېره سخته بیماري لګېدلې ده کوشش کوئ چې یو دغه شی به موږ ملګرو کې نه وي بلکې مریض له زړه کوه زه چې اوس که مریض نه راغلم انتهایی په زړه کې خفه وم په زړه کې داسې وم چې هغه ما وکتلو موږ ویچات کړلو موږ په یعنې په خو یې بیخي کار نه کولو په ډېر سیریس اپریشنز یې ورته لیکلو خو موږ هغه داسې ټریټ کولو چې یاره ته خو ماشاءالله موږ یاره تعالی اوس غوا اخلې ته به چې کوم د سپټۍ هغه کې نو هغه سړی ډېر زیات خوشحال شولو چې یاره ماشاءالله نام استاد تله چې هغه څنګه لیټ شو چې هغې لکه بابا هم لږ بیمار دی هغه هم را روان دی که نه رضوان شینواری ویلي که اوس رسو کامل شروع ته نورشاد السلام علیکم وعلیکم السلام عامر افریدي ویلي چې ښه مست یو الله فضل ته بس یو محمد ګل میانو نه ما ورته ولې دا او که نه ویلي دي ورته ما ورته مړه صاحب د ملګرو حجره ده بالکل رضوان شینواری ویلي السلام علیکم او اقرار ملک ته د زړه نه سلامونه نن بیا لیټ شوم دا تا درد ته خیر دی تا درد ته نه خفه کېږو بس مونږ سره درد شو ته سبا دا ریپیټ کې بیا په یوټیوب هم کتلی شي که کومه ویډیو نه مخکې تېره شوې وي رجمامه صاحب اخري پیغام بیا تاسو ما اجازت راکوئ او اخري پیغام یې دغه په همدغه دې بابت سره اخري پیغام دغه چې عموما دغه بیماری د خدای د طرفه وي او دا الله پاک په انسان باندې یو امتحان راولي او هڅه وکړو کوشش وکړو چې که په چا باندې هم داسې بیمارۍ کې مبتلا کېږي نو موږ له دا نه دي په کار دا هم یو نان اویرنس دی پکې موږ بلوز یونیورسټۍ کې په دې باندې ام فل کېدو او دا هغه دی چې یاره موږ دا ویو چې یاره دا بیماري موږ باندې د انسان نه ده او موږ د تعویض په شکل کې یا په یو بل شي موږ ویو چې یاره دا پې چا څه کړي دي یا دې باندې جادو شوي ده نه داسې هېڅ نشته کوشش کوئ چې کله هم داسې بیماری راسي په چا باندې یا داسې حالاتو سره به مخه کېږي نو بس دا ووایه چې یاره دا په موږ باندې د الله پاک یو امتحان دی او دغه امتحان او الله پاک په یادو کې زه راغلم نو کوشش وکړئ چې په دې نه هم کرکه خورېږي دې نه هم نفرتونه خورېږي چې څه الله ته منظوره وي هغه کېږي د انسان نه هېڅ نه کېږي په دې باندې موږ باروسه او هغه نو کوشش کوئ چې دغه هم په سوسایټي کې اویرنس خور کړئ چې که چا تاسې ولګي نو دا بیماري څوک په چا باندې بیماري نشي راوستلی څوک په چا باندې سختن نشي راوستلی چې خدای ورباندې سختن نه راولي او دا صاحب نو انسان مې ورباندې څه راولي نو دغه زموږ یو پیغام دی تاسو د ملګرو د تاسو د حجرې دغه محفل موږ یو جهان مننه کوو په دلو مننه کوو چې مونږ هم دې سره کېنولو مونږ هم تاسو سره کېناستو چې ته راغلې ډېره مزه یې وکړه که نه یوه خبره ورته وکړم خیر دی بیا لاړ شه چې مریض ته وي یو یې ګرانې خبره نه کوي یو یې ته سیاسي خبره نه کوي جی بالکل که نیچاسم در مې بیا وغورځېږي دا ما ته ډېر ښه نصیحت وکړه اخره کې رضوان شینواری ویلي چې اقرار صاحب په موږ ډېر ګران دی والله چې سلام مې پرې وایه رضوان شینواری رضوان صاحب د تا درنه مینه موږ ته ډېره قبوله او د ما طرفه او د ما سره د ټولو ملګرو د طرفه درنه مینه ته هم قبوله ده خبره اخره کې اسفندیار یو شعر راغلی زړګیه پرېږده لور د مینې مدرسې ته مزه زړګیه پرېږده لور د مینې مدرسې ته مزه جانان د خپل زړګي مسجد ته بل امام نیولی تاسو ورشه تاسو پروګرام برابر کړ چې به وخوري که نه دی به لاړ فهم خاد لره ډېره ښکلې حجره ده ډېر ښه محفل جوړ دی او دې حجرې ته به انشاءالله راځو ډېره هر کله راځه اقرار صاحب هر کله راشي اقرار احمد صاحب راغلی و مننه یې کوو حجره کې موږ سره کېناستو ډېره مزه یې وکړه خوږې خبرې وکړې او هر کله راشه داسې د موږ ملګري ته اجازت دی چې راسي هر وخت موږ سره حجره کې کښېني اسفندیار خان ته موږ ډېر سلامونه یو چې ډېر زبردست کوم ځای چې رالګلی دا واقعي چې 500 روپو حقدار دی انشاءالله تا ته زر تر زره 500 روپۍ میلاو شي په دا یو ځي باندې حیدر صاحب نو رضوان شینواری دی موږ جان دی موږ سرګل دی د
دی چې موږ سره په حجره کې وي لکه چې دا ټوله دنیا را سره په حجره کې وي وایي نام په دروازه کې کسي چې هر څه یې تاسو څه ته راوړه بچې ته شی راوړه لالا بریدونه نه قربان شو چپس سید چپس لوګان ولا چپس چکنی کاله مو بلګا پیو وی ولا ما پی وایي ګرمه وټه لالا دا بیمار دی ته له خوري دا نه خوري دا نه خوري چپس یار دی تو مده تاوان ویسه لږ زیاتر سینې کوو او رضوان شینواری ډېر لیټ راځي شهزاده سره اسپاندیار یو بل شعر لګله اسپاندیار څه خلق د مینې محبت سندري وایي خلک د مینې خلق د مینې محبت سندري وایي زه په حال د انسانانو باندې جاړم ها 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 د انسانانو په حال جوړیږي ما یو خبره شوه کنه خو د شعر د رهبر صاحب جاړه ته جوړ کړو رهبر صاحب ډېر ښکلی او ډېر زبردست شعر یې وویلو ډېر ښکلی هغه یې رالیکلی یار هسې نن به حجره کې یو تصویر لګېدلی ډېر مزېدار دی دا وګوره دا ډېر ښه تصویر لګېدلی ډېر ښه راغلی ډېر زبردست راغلی دا خاص کر موږ فیروزي له کریډټ ورکوو چې فیروزي دومره ټایم پې ضایع کړو موږ له یې د پوسټر جوړ کړو شو د حجره شو د حجره شو رهبر شهزاده هم اوس وایي د حجره شهزاده سره خبرې نه کوي نه چېرته چل پې شوی هلته شعر باندې شوی څوک وګړي نن روژه نیولې ټاپک ته راته واپس راځو د مریض په ټیکېدو کې مالچ په نیماچه کې چې 75% لاس ډاکټر هم دی څنګه هغه داسې استاد چې ډاکټر ډېرو مریضانو ته په پیله کې زړه وایي چې ته بس یوې میاشتې مېلمایي 3 هفتې مېلمایي بس هر څه خوره څه نه ورته خبرې کوي غریب خو میاشت نه مخکې یې وړو په خبره باندې که ښه یې میاشتې مېلمایي ته یې ورته چې انشاءالله الله پاک وي دغه دوایي سره ته ټیک کړي مزاره یې او خانجي ته ټیک کړي بس ما راځه دلته جام بازار کې یو ډاکټر دی نامه اخلو اخلاق و شرافت ور ختمه هغه نامه یې واخلو اخلاق و شرافت سره خپلوان دي ډاکټر شوکت افریدي نامه چې اخلاق په ور ختمه چې په سټریچر کې ولا مریض یې چې هغه دا خبره کوي چې خارجي علاوه ټیک دی دوی ته استعمال کوي ټیک ټاک هغه خبره چې مریض ووري ته په لای کې لوګه چې موږ کې هوتین 4 بوتل ویلا زیاته شي چې خبره وکي تاسو نور مریضانو دا حال نو داسې هر ډاکټر لا پکار دي چې ډاکټر شوکت غوندې اخلاق جوړ کړي ځکه چې ډاکټر اخلاق وسلوي دغه داسې لکه 1 लाख زیروګان واچوي او 1 وسلوي کنه هغه زیروګان دې شامل اخلاق هم داسې کردار دی لکه 1 بله خبره ده زه خو دا یم چې غریب مریض وي نو ډاکټر ته ټنډه ترشه کړې وي خو چې پوه شي چې مالداره مریض دی نو ډاکټر او په خیر او راځه کښېنه نه دا خبره هم چې ډاکټرانو نه پکار دي چې دوايي ولیکه خیر ده لږ یې ګران ولیکه خو لږ ولیکه خو ښه ولیکه په جام بازار کې یو ډاکټر دی چې ما شطرنج واچوې مې 4000 روپۍ دوايي ته لیکلي وای توبه وباسه داسې ډاکټرانو نه خو وساته خونده کوي چې ورکه تا ته کومې خبرې شکایت دی ومغه دوري ته ولیکي مشرم راورسېدو مشر کمر صاحب چېرته راورسېدو کمر صاحب کمر کلی وره چې کمر صاحب چې چیرې تللی چې کمر نه دی ورزېدلی راغی ما خاله چې تبه یې نیولې وه کمر صاحب تبه نیولې وه یو 5 منټو لا کمر صاحب ته خپل ځای لکه باس چې په خپل منځاله کې خوشحال وي کمر صاحب داړه کوم ځای کې ودرولو باس چې په خپل منځاله کې خوشحال وي زموږ وجره کې کمر صاحب داسې خوشحال وي داسې لږ لږ خبر شوم یو ماشه مې زوی سره تیر شو خو هغې براله دا ووایي چې یو 2 منټو 5 منټو لا کمر صاحب تبه نیولې وه اسپاندیان لیکلي چې ماشاءالله دومره په بیزي ټایم کې تاسو ټول دومره ښه پروګرام جوړ کړی الله مو خوشحاله ساته والسلام وعلیکم السلام ډېره مهرباني الله تا خوشحال ساتي نورشاد السلام علیکم کمر صاحب په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بیزي چیرته یو بیزوګانې موږ سره نشته کمر صاحب تاسو شوی مریض پختله کول کنه خو په خبرې هم کړې تم په ګرنا واچاوه وخت یې کړل ورګه رڼا په واچو خو زه ته هم چې ګوره مریض لاړ شي پختنې لا په خپل سرو چاو سره سبای روټي او وچا
نو مریض له چې لاړ شي کیلا به وسره وخوري مالټه به وسره وخوري جوس به ولته راوړي پښتنه به وکي دا دوه سره نه مانی دا وسره څنګه ومنو لکه داسې خیال دی دغه کنه چې کینه خرابېږي ویری ګډ ویری ګډ ویری ګډ خیال کنه چې کینه سره چې خراب نشي او بیمار خو بده خو ډېر حدیثونه مبارک پرې راغلي دي کنه چې بیمار پښتون له لاړ شي نو ځمکې ته وګوره دا جنتي ځمکه ده او چې په کومه لیار لاړ شي بیمار له هغې ځمکې ته ډېر ډېر ګوره دا جنت لیار سبحان الله سبحان الله سبحان الله او که بیا تش لاس لاړی خیر د څه هغه نشته لکه عیب نشته مقصد دا چې لکه اوس غټه ګنډه او یوه ګولۍ ماشومانو لګوي دا یو هغه لري خو درو ځایونو لوي لکه تش نسي درې ځایونه دي چې تش وي نسي که تش لاړې تش وي راسي او که ډک لاړې ډک وي راسي دا کوم ځای دا خو موږ نه واورېدلي یار وګوره کنه دا د مشرانو سره ناستای پاستای چې دا ډېر ښه شی دی د حجره شو موږ د شپاره چې مشرانو قدر پکې موږ ښیو چې مشرانو څومره قدر ده په حجره کې جی یو چې بیمار لته تش ماته خامخا څه نه څه توفه یې سره بیمار بختن ده کنه نو دا لکه کتابي خبرې ښه وي نو ته ځکه چې تا ته ویلي چې دا جنت ځمکه ده نو دی هم زړه ښه شو یا ویې داسې بالښت لاندې لږې ګوتې ووهې کڅوړي ترې راوایخلې نه کڅوړي ترې راوایخلې لا کېښولو هغه کېښولو کې ته یو اول په خپل جوب کې لاس ووهې که نه بیا یې بالښت لاندې د بادشاه له تش نسي ځکه چې هغله الله په خپله نامه یې ورکړې بادشاه ډېره لکه آداب او قدر او عزت دا په هغه کې نه راسي بل شي کې که نه خو لکه توفه نو خامخا څه نظر خو یې راوړي که نه څه رقم نظر یې راوړي خو راوړي وړي بل وي د فقیر درله خالي لاس چې موږ ته خپل پیر صاحب مبارک ویلي چې تاسو سادین نه لوټه راواخلو څوک خو یې بیا اودس سوچ کړي نو دا درې ځایونه دي چې تش وی نسي که تش وی راسي او که ډک لاړې ډک وی راسي اوس پیرسنګ له خو یې مسیم سي خو یو ګړو پاره چې که نه یار اوس خو یو ګړی وخت دی او رورا ګورس پیرسنګ نه پالک راوړې صاحب وی راوړې ګوډه وی راوړې یک ځله تش لاس لاړ نشي یا خټه کو په وخت کې خټه تش لاس خبر صاحب هغه ځای را لګله اسپندیار ها قربان زړګي پرېږده لور د مینې مدرسې ته مزه واه زړګي پرېږده لور د مینې مدرسې ته مزه جانان د خپل زړګي مسجد ته بل امام نیولی سبحان الله سبحان الله تو پوهیږي نه امین الله همدرد سلام یې کبر صاحب ته السلام ورحمۃ الله وبرکاته بس د جواب نه ورکړه خبر صاحب ته دغه جواب داسې دی چې کتاب راوړم وعلیکم سلام هلته خیر دی چې راشي لږه لهرونه لرې لاړل که نه بیمار و هغه یا وپچه کوی رو غوړه هوا په چاپو لګیا دی کمر صاحب را یادوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مامین کله کله چې ستا له سترګو بله واخلمه جانانه زما لږ په ماشه مې زما شیطان دی نو یی چې خبره دلته کې څوک دي مینهوال چې زړه پسې ګرځوي دلته کې څوک دي مینهوال چې زړه پسې ګرځوي یاره نادانه د ړندو ښار کې شیشې ګرځوي دا امین الله ته ډالې دی که نه دلته کې څوک دي مینهوال چې زړه پسې ګرځوي یاره نادانه د ړندو ښار کې شیشې ګرځوي او یو ځل زمانه هم زړه وړی و خمار سترګو یو وار مانه هم زړه وړی و خمار سترګو چې یار لري نو په ګوګل کې به لمبې ګرځوي ډېر ښه ډېر ښه مېلمه قرار شه نه قرار محفل ته مه رادرومه مېلمه قرار شه نه قرار محفل ته مه رادرومه که دې اشنا کړو بیا به ته پسې مالټې ګرځوي اخري شعر ته چې هغه په خپله ورشه
حجرې ته خپل ور شو بل څوک په ور لگا کمره زما پراتو واجونو کې مجمع ګرځاوي روي لگا ته بس هغه ته به تر کومه په زړګي کې وسوسې ګرځي کمره واخله کد کچ کول په خپل لار شه بسې کمره واخله کد کچ کول په خپل لار شه بسې ته بس تر کومه په زړګي کې وسوسې ګرځي شهزادات شعر په خپل لاس کوه بالکل ورشه لاړ شه د ګلو وېخ کې کېنه ورشه لاړ شه د ګلو وېخ کې کېنه ظالمه ته کومه پورې ماجبه ګرځاوي اتحاد صاحب یې چې آینه مې آینې ته مخامخ کا یا مې عکس پکې وګوره چې صاحب خارزوان لیکلي د بازار دکانداران ډېر ګران شیزونه خرڅوي او لارنجه شي ارزان خرڅوي دا ټول لک نصیحت وکړو وکړو چې غریبو سره لږه خارزوان به تا ته موږ دکان ښیو غونډې په روډ انصاف افریدي جنرال سټور یخې لارنجي نه بلټ ښه که یقین دې لره چې لارنجي هم سبا شی بیه کوه بیا انصاف جنرال سټور نه بل شی غونډې پر اصحاب تو دکان ریټ دا رضوان شینواری دی رضوان شینواری به سره مامې نشته کنه دوسرا مامې دی ګرځي وسره کې څه ده نو ځکه مړه ورته روانه امین الله همدرد لیکلي دلته که څوک د میناوال چې زړه پسې ګرځوي دا شعر دی امین الله کې څوک هغه شعر قربان امین الله وی چې دایره ته ډالې کینو امر سره تک یو دی ټوکري کې چې بس ولې دې اثر یې تر وخت وي یاره مخکې سبزیو اسکول نه راولو بس ګوړه او سبزی ګوړه کې 50 وي ته ویل څومره غوند چې زمیر صاحب یو خبره تاسو کوم چې مال یو بل ډاکټر دوايي ولیکله نو زه ډاکټر زمیر صاحب لا راغلم نو یو تماغه پرچا وخنه ما چې ډاکټر صاحب دغه دوايي شیر دغه دوايي خو چې کومه خوراک راوړل سي دوه لیکل یو ډیر ګران هم ده همدغه دوايي ته ځلې کوم چې د بیماری په غلاله نشي واپس کوم خو پیسې ډاکټر انا بابا څنګه تکلیف ته ضرورو انا مستستل محمد كيف لا يوصل پر زخم ما سبحان الله دوی ته ضرورو نن اجرا کې اعلام صاحب بیا مرسته کړې بابا له ډوړې ور بس قربان بس ډېر زبردست ډاکټر ارشاد صاحب او زمیر صاحب معنی لکه موږ دا نه یو چې یو صفات کوو کنه خو چې کومه خبره پکې وي نو په کار چې وویل شي چې کوم وړکه ویر شي وړکه نو ډاکټر صاحب ته وایي که زمیر صاحب یو که ارشاد صاحب سبق یې دی جی ایم څویم کې یا پنځم کې یا اتم کې یا لسم کې نو په پرچاو ته ولیکي فری هغه نه بیا فیس نه اخلي ډیر دا کمال په یو کې ما وسه پورې دا یو کې بلمشتا شوکت ډاکټر صاحب کوم دا کمال شته که غریب ورشي کدا دا برته دا خبره استه بالکل هغه منه شو نه بابا هم داسې ده کنه بل خبره بل که غریب برشي او کمالدار ورشي که غریب برشي خو دله په کار دی چې نه کوي چې صحیح وګوري خط هغه په باندې وکي تسلی په باندې وکي مسله په دوه خبره درې وړو الحمدلله چې یا امين وبل خبره لکه راجو خبره لورشو کنه او کمر صاحب خبره لورشو چې څومره مریض ته دوايي ضرورت هم دومره وته ولیکا پاندې وته ملیکا هغه غریب فیس پیسې وسره نه وي ته پاندې ولیکي ته پاتم شي په کلی وړاندې نشي نه په کلی کې نشي وړاندې او ډاکټر شوکت ډاکټر زمیر ډاکټر ارشاد او ځنې نور خواخوږي ډاکټران هم شته چاته مرض وکړي یو عمره دوايي ته لیکي بشک او بل خبر ده چې ټیسټ می تعالی وکړي چې ضرورت وي لکه ځنې ډاکټرانو غوندې نه چې دا وکاو بلا
چینی بازار کې اوس هم ډاکټر امیدګل شته چې اوس هم 150 په 200 روپۍ کې تاسو مکمل علاج کوي لالا تم ډېر زبردست سړی دی ام ماحول کې سره ګول لالا کینو کې هغه سره پیسم نه اخلي اصل د 2 روپۍ الله برحمت امیدګل 163 روپۍ نه زیات نه اخلي 3 روپۍ ما بغیر الله پاک دې داسې وکړي په ډاکټرانو باندې که نه ښه کار دی چې اختر نه ولې راتېر کوي بابا یو دې غواړم بابا نن قلبان سره خبره بیا چې لته ولا ته بیا لالا ځان مباسي ولا ته ځان بیماروي لالا تم د دینه ډېر داړېږي ډېر داړېږي لالا لکه اوس به ډاکټران ولې خلک د خواري کړي که نه اوس داسې ډاکټر هم نه دی پکار چې یو مریض د ډاکټر نه بوتلو او چې هسې نبض یې وله ونیو بل ورسره روغ ناست و که نه نو چې ویې کتل چې دا ختم دی په مخ کې ورته وویل هغه مالک په مخ کې څنګه چې چا راوستی و چې ډاکټر صاحب چا بس خو مننه به دله علاج نه کوو تا له کوو دا خواسې مري چې ته لږ منډه ترنه کې که طاقت کې ورته وریجې راوړې دا خبره مخکې ویل لا ګټه ونه ټکوله دا خبره موږ مخکې نه وکړه به داسې خولې وچه شوې دي په پټه کې وګړې وي ای اوبه نه وي اوبه ته مې راوړي وګا ګولې السلام علیکم وګا ګولې په کوي ځکه چې شهزاده بارام یو خوبارم دو خبرونه فاضي وو دا یو ونی ځان سه ناسوم کنه لکه زه پټینګ کا مداوی کټ کی پروي وزلي پریوم اکثر ماده سي لکه لیدلې کنه چې د پیریانو आवाज وکړي چې لکه جمع به وشو کنه جمع مسخوتان جمع وشو نو داسې چې کوم کس وي کم وکنه چې هلکه پلان کې څنګه نشته یا خو بیمار دی په جمع وي راغلم دقت ده بلاټین مو سره وکړه په وخت کې ولانټینو نه وو ای پښتنه دومره په دوايي باندې دومره نو خوشوي چې خلک ورنه وته نیغ وکیناستو په خیر څنګه تکلیف والا کوا پکې بس غپ ولګېدو ها ډېر خوشحال شو را کېم ناستو چې ولا چې زړه ته شو کمر سے حقیقت خبرې کې دې کې سره غم نشته دی چې کوم خلک په پښتنه باندې الله پاک شفا ولا ورکوي صحت کې اپ دوايي باندې ولا کې نه دوايي تسلی باندې کې تسلی باندې وخت خبره وکړه باندې خبره کړې و چې مریض ته ودا نه چې او مړه ته عمره مړه اوسه حسین سترګې نه داسې نه ولی پاپ سلام په مهینه او محبت رضوان لیکلي چې لږ د جومات باره کې خبرې وکړو کباندېدو باره کې سبا موضوع سبا موضوع ته سبا وکړو ان شاء الله نو جمعه رضوان مړه سبا موضوع کې راولو جومات آبادېدل او نن چې کوم موضوع هغه بیمار پښتنه کول دي که صحیح بالکل اوس تړلی نه کنه چې داسې واقعه چې تاسو شوي وي چې بلوچ پښتون تللی و چې سره شوي وي هغه واقعه بیان کړی ده مریض نو موږ کو دغسې وو چې ورغلو له درې څلور کسان مو مریض له پښتنې له چې یاره راځه چې له ویر شو او پښتنه یې وکړو نو چې موږ هغه پښتنې له واره مټه کولو ماشوم راغلو چې یاره دارنګې موږ چې برسو لږه پرده وکړه نو هغه چې موږ ورغلو کمر صاحب نو هغه کوټې په وره کې ودرېدو او جوړ تکړه او خوشاله څنګه و دغه ما چې بس وګوره مړه ما چې دا چا ویل چې دا بیمار دی یار صحیح خبره کې اوسه ابا چې هغه ویل چې یاره دا خو په کټ کې څو ورځې پروت و چې والا که خوسېدی شو چې اوبه و چای یې په پې باندې وي اوبه څښلي یا مولا چې وچېتېدی نه شو و چې تاسو دغه هغه یې واورېدو چې دمره یې دغه شو چې نه دا پس په وره کې ولاړ دی بالکل نو دا وي نو هغه شی او صلاحیت په ځای چې موږ لم په کار دی چې ورسو ښکلې خبرې ورسره داد ورکوي داد ورکول کې ټیک ټاک یې د خیره مړه راسه انشاءالله ته خو د بلې ورځې نه ډېر ښه شوی یې موږ خو اورېدلي وو چې دغه خو ډېر هغه یې خوسېدی هم نشي ته خو مړه که اخري نه ده ته خو د کټ نه راغوچوې ګرځې صحیح مړه چوبای نو ښه وي پښتنه ته
زنده باد الله ډېر دا ځان ته کېره اوسېږي دا الله تعالی ما بغیر چک نه راوړل ته سینې مینې تکلیف دی راوړل قربان کېره بس کېره راشته رش دا خو ځان باندې بیماری بارو باندې زم بیماری ما بار سے بلا خم نو چه پس خوزا نه 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 غدي کنه خوش شکر ها ها خوشک خوشک چې کوم دي کنه کوي نه مالګه چې وځي کنه امین الله هم د یو ځای راغله د ډیرو منافقو په خندا باندې خو پوه شو او خو باز د ډیرو منافقو په خندا باندې خو پوه شو خو د بازو په دلاسو کې تاسو سړی دوکا کوي دا دوکا مکا قربان الله دې دوکي و جو خلکو نه وساته الله دې موږ الوګان بچ کی ډېر جوړ دی بچی کی نه نه غدي کنه نیچرل دي ساده دي ساده دي لګانې به نشته دا دی وختل ما ورته ویل چې نار څه په ورواچو نه خیر نه دې جره شای دی په اجرا کې دا شای وی دې ته بوړي جو کوه اسرو افریدی دا ویلکم اجرا خاموش ته څه نه یا زه خو لګیم ویل نه ویل موبایل حیدر خان حیدر وای ډیر زبردست کنه ګوره دا خو مونږ پکې غیو کنه بابا استاد مې بیا راشي راوغستو مونږ دغه شی ډیر اهم ها رمانس تا شو ها نو دا ډیر ښه ټاپک روان دی چې د مریض پښتنه کول خو هغه مریض له ورته چې څه وخوري د سره کېنه بالغ لاندې چې د چای خوي او زنانه غوندې نه ورته چې جای هيا کوم بس 7 غاډي دی عمرې روان دی نو مریض سره لګته وټه کې او بل اکثر نه کمر صاحب بل مریض لا یخني وخت وي خنه که نور څه نه خو ته غړپ کې کنه اوس لکه زه چې کمر صاحب لکه ته به نیول یو نو بس مونږ مترخه شو راتلم نشو دا په دې ونه کړم راوجت مې کو ماتل چې پابا ریز څه چې روغ سره خاني نه مې واسرې نسخي لا خواشم بیمار دی کنه چې کم پته بادارې کې ولار د شپول چې دیږي پوس هم بیمار دی غریب اب چې کمزور شي ته خدمت څوک دی دا څه یو خو خراب پکړ راکم پکړ دي سلام پکړ دي هر څه پکړ تاسو دي چې استاد جی بیمارو او دا لیټ وجې ته راوته په کار تاسو لږ سوچ کړی وای کنه چې دا څنګه لیټ راوته زه ورتلم ما ویل چې دا ته خو ورته استاد جی دغه خوراک دې مو هغه خوراک دې شو انا خوراک نو ویل چې بس خوراکم ما چې بس نه دا غشای دی کنه شکر دې چې راغلی نه یو هغه چای باندې خپل ډولې چای ورته کته چې مصر راځي کېدل چې مجموعه راوړه انا زه چې خپل خیال دې خامخا ورته سترګي وي اے ګډه مصر نو کنه مګل بوله مو خدای چې څو مریض لا فروټو بځایلی پاپاولو چې څه پکې وی خامہ راشته کوي پاپا راشته کله بوټسي وی چې بس لا دې وسوي زلې جوړ خلیلی پاپا فروټو څه کوي نه ګوره خلک ته غوونه دا علی پاپا یې نشي جوړ چې خلک پکې الټي وکي نه کنه دغه جوړ کړه شار دې ویل چې اوا به تاسو کو چې خلیل مو شمال حفاظت زه ته وسیو کیسه کم کمر صاحب ها دې یو کسره ته کیسه وکړه بکلی کې په منډه و غریب ډیر په بده ورځ ما چې څنګه راوته په شین جمی په شین ټان کې چې ولا چې بیمار وم په کټ پروت وم او ترورانه مې راغله ما پښتنې لا نو چې بس پښتنه خو یو کړه زم لیدم چې شکر دې مړه رنگ خو خدای او بیا چې کېناستي برکی مرکی تیسې کړې چې بیا مې یو ترور چې ما خو سره خوګیږي لکه مانچر له چې مانچې وي چې خو چې نور څه ګونه نو چې زه په بیمار استه دکان راغلم او چې مانچې وړم ولا په خوي او چې امید خم شو امید خود شو خود چلے دا منډه کې نو ترورانه چې کم دی پښتنې لم لړ شي بیا یې یاره سبا مې خو دې کپیاته سره واخو ډیر خواندو کڅنګا کمر خوراک مرا خو بس ان شاء الله تعالی دا شمال مبارک هغه ویلي اسرو افریدي چې د شاتو کا شمال یخني را چې پازاد وشي بالکل مشمان یخني خمخه یخني بس هغه پته خلکا غټ
طاقت لري ماشوم یې نشي لرلی ځکه چې ډېر وړوکی ځان وي نو معمولي یخ هوا به د کار خرابولی شي پکار ده چې مور یې ګرمې وساتي نه یې جدا کوي شاباس په کمبله کې ځانونه هم ساتي داسې نه چې کېږي ماشومان که نه خو لکه ځانونه هم ساتي اخلی پخلی بابو داسې کار دی چې ماشوم دا ډېر نازک دی دا سره ډېر خیال کوي د سره ډېر فکر سوچ کوي ځنې کمک داسې ډینګ ډینګ که نه او بچی مې دا ماشوم لکه د دې په کار د ټیم کې لاسونه ولې دراز لا شي لا په خوله کې یخ هوال لا وځي یخ سره کوي د ماشومانو سره چې ټوکې سره کول په کار دی نه لړا کېدو خو بالکل نه دی په کار د خلک یخلي دی ولې ډېر کمرسونه نشته چې هر څه نو یخني ولا په کار ته چې چونکې موږ د وجره لکه وختي که دا لکه هغه بیا راتلو خو ملګرو کمنټ وکړو ښکلي ښکلي کمنټ راولګو او ځان په وجره کې شریک وو شیر یې کړو موږ تاسو لپاره کینو تاسو وجره ده دا وجره تاسو ده وجره کې څومره په نصرباغ روډ باندې دا نیر نه نو په دا نیر باندې د افغانیو موچي وو د ده دوکان وو لکه موچي که نه چویا کېړې وېړې ګنډلې او دا هسې لښتې ودرولې دو ډېر زر دوکانونه جوړوي په عام سړک باندې دوکان جوړوي نو هسې پرده تاو کړې وه او لښتې ودرولې و دې اوس نیر دی اوبه به یي او ده په څنډه کې دوکان دی نو ده بس یو صبحي په جذبه کې راوړو نو ځان سره وړوکي بچې راوښکه ته بچي چې دوکان دې ته وښیه بس هم مشغولېده را مشغولېده او دهم ناست و نو چې لږ وخت تېر شو کچه غرمه شو نو ورته وایي چې بچې ته کښېنه ښه زه میخونه راخلم ځکه چې بل شی خو نه خو به میخونه چاته هسې راوړو اوس دا په جذبه کې راغله ماشومه کله څه شي ته راسه چوي کله څه شي ته راسه خو مړه داسې بوج دلې چې شاته لاړه که نه بس بیا چا ونه لیده نیر بس غړون او یار یو شور جوړ شو د بچې دا ویښته نه دي داسې چې چکې لیده شول په نیر کې روان و خلا یو شور جوړ شو هله موچي دغه موچي مړه بس هم راغلل خلک هم راغلل په دا کې داسې یخني وه یو بوډا کمزوری سړی و بس کنه دین جذبه تمال بوډاګانو کې ډېر زیات دی بس چې ګړم خو یې کړل دم کنه ماشوم د په خوب پورې هغه شو هغه بوډا و په ځان یې ریانو کنه یخې اوبه بس مړه ګړبه او کله پاس کوه او کله لاندې کوه او یا الله خیر ما هسې یې وړل هسې یو لاس ګزا یې وړل کله بیا خلک راغلل نورم بس بابا هم ونیو دا ماشوم هم راووته بس ښه وه خدای پاک خیر بچ شوه نو ماشوم یې ګړی یې راوړو سیم راوړه خېټه باندې اوبه تې بس لاړې بابا لا هم راوړل هغه هم اوبه هسې باقي نو بیا ولا خلک راغلل بابا له کنه چې ګوره دا خو بلکل جهاد کمال دې وکړو جهاد دله څه انعام پکار دی مړه په انعام سره نه جوړېږي چا ورته چې بابا جوس راوړو داسې ورته خراب وکړل بل راوړو بابا چپس خورې زړه خراب دی اوبه راوړو ساده خو ډېرې تنګ کړو بیا یې هسې خراب وکتل ورته چې زه هغه سړی ګورم چې چا ماله ټېله راکړه دانګلې به زیدو کوئی چې کني دین جذبه کنه ماشومه دین ته په غریب چا دی ګور که مثلا د بیمارانو شی هم دا خو موږ سره داسې شوي وو چې موږ دغه کلي لاندې شګه ده ډېره غټه وه پکې موږ هغه خلکو یې چان کولو اوتو یې راغلو په هغه کې دغه اوبه توېدې هغه ډان کې اوبه تاویږي هغه ډېر خطرناک شی دې له یو سایکل باندې بوډا ناست و نو موږ ته وایي چې زلمی دی مړه ګوره په دا ډېرو اوبو کې راسي او تماشه یې مچولې وه او ګوره په دغه اوبو کې مړه دا زلمی مړه زلمي ته شی دی ته په مخ کې او یاره بس هغه ډان ته را جوړ چې دغ کې دا دغ دی چې پکې راغی بیا لیدی نه شو چې راووتو تماشه چې تاسې مو چوپ څه له وردانګن چې تاسو څه له وویل چې داسې ورسي و دغسې وشي په ما کې یو اټیر یې میچات کو که نه چې په یو
دا کسان کار کوي استاد جی خپل داسې کار شوی و چې دلته موږ شاته نور کلي دی یو وړکي ټیکټر ټیر کې هوا کمه شوه نو یې راوستو پنچیرله په رنګ روډ باندې هسې جمپړه غوندې لګولې وه نو تکي وي چې زه راڅم دغله لږه هوا ویر کا چې هوا شوه نو چې بیا راتلو ځمکه هواره وه پنچري نه و خلک ته وایي چې راته چې یاره دلته چې چا ټیر راوړی و ټیکټر او پنچري په باندې هوا وشي دراز یې ول چې سړی هغه وشو چې پولیس راغلل چې پولیس ورته وایي چې وایي چې دا دماغه چا وکړه اورې ټیکټر ډېر ټیکټر و چې دماغه چا وکړه سړی وکړو چې بس وروڼه چې دوی مې خپل او دوی پردې کړی و چې په منډه مې تېزار خلاص کړو دا خو غټ کار وشو شهزاد جالي سلام را لګلې ملیشیا نه په خیر سلام وعلیکم سلامونه اختر جانم السلام علیکم وعلیکم سلام اسلو افریدی ویلی راجو بای کمر صاحب ته وایا فني شعر وای بجلی والا شعر دنه مخکې فني خبره وکړه او ساکب افریدی سلام علیکم السلام علیکم ټولو ته سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلامونه و موږ سره دا وایي چې په کیمرا څوک دی او څوک ویني او موږ ته ښیي دا موږ ته خو قسم زه په خپل خو کې بل شاته کدیر سهار صاحب ناست یوټیوب یې سفر کړه فیسبوک سفر کړه و موږ دا غږ تاسو لر سوي بالکل موږ له زیات کردار کدیر ته چې تاسو موږ وینو کدیر په وجه موږ وینو او چې دا کم په ملیشیا کې برتی شوی دغه وایي چې له خیال کوه اوس یې واورو مسلمان په غره کې نه وړه چې کومله ملیشیا لا زکه چې په ملیشیا کې زکه ملک ترکیم نه کې یاسین افریدی سلام لګله یاسین افریدی وعلیکم سلام وعلیکم سلام پزله چې څوی ویا رهبر صاحب هم ناشته کبا صاحب هم نه حیدر اودا صاحب هم نه او انعام الحق صاحب هم نه وډر چې الیکټریشن پرنګ راکارا شو څومره خوشحالي وي آها څومره خوشحالي وي آها خو چې بجلی وي ډېر ښه ډېر ښه د شپې نه جوړ سپین سبا وي وي د شپې نه جوړ سپین سبا وي خو چې بجلی وي ډېر ښه ټوله دنیا تا غلام وي ټوله دنیا تا غلام وي چې جوب کې پیسې وي اوس رهبر صاحب سمران راغلو ښه او سمران راغلم نو شل ځلې راشه سړی ګفټ راشه تا ته موږ هرکلی وایو ملیشیا یخې هواګانې موږ جام کې هم داخلې شوي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا المسلمين سبحانه برابر چې چا کې ګرمي د پیښور راوړه او زه به یخني ورکم انعام کویټه انعام صاحب جرمنۍ کې مې وویل اذا تنه مې رهبر صاحب ما دا وویل چې چا که ګرمي د پیښور راوړه د ګرمي موسم کې چا که ګرمي د پیښور راوړه زه به یخني ورکم انعام کویټه ما خدای ما لپاره نه بدایي یاسین کمر صاحب سیکرټری ته شو سیکرټري لوړ اوس موجوده پروګرام کې رهبر صاحب سیکرټري ده سټوډنټ خای سټوډنټ هغه کنه پروفیسور لیکچرار خای اچھا بس هغه ډیویژن کوي لکانو سره هغه خو راغلو اکرام افریدی سلامونه ټولو مجري مشرانو او بلمالو ته راج ته کمر صاحب او حیدر اودان او نور ټولو ته سلامونه وعلیکم سلام وعلیکم سلام خی جوړي ټیکی کرامه خوشاله انعام استاد ته سوال غواړي اکرام صبران خالي چې کمر ته بیا سلام وعلیکم السلام یا په خیر سمران ملیشیا نه او قربان لغه بجلی ولا ساده نه رهبر صاحب سمران ته سوال غواړي خدا سمران ته کبران دی الله خوشحال و آباد لري چې نه مړه سمران کنه سم روان بالکل سم ګرځه او هغه ځای چې کوم د ډېر ښکلی ځای دی وروره مونږ هم پکې اسیا د خپل منځ اودس کوه ذکر فکر کوه کمر صاحب شبیر وزیرستان نه سلام یې
شابیر وزیرستان له سلام علیکم سلامونه دا قدیر سحر صاحب روډ د بشر بالکل بالکل په خیر علي وایو وزیرستان رهبر صاحب ته د سویل غواړي شبیره بچی الله دې خوشحاله را او تاسو له مونږ زړه پورې د مونږ تاسو سلامونه او تعال واغانو په انتظار یو مونږ کله چې راسې مال الوا راوړه ته چې راسې مال الوا راوړه او څنګه وسره غټ چې لک کوا راوړه وزیرستان یې هوا راوړه بس الله پاک دې سره مال ته خیر کا نقیب تم سلامونه او وزیرستان سلام حارس ویلې چې کبر صاحب د ګریډ او زنده باد زنده باد نقیب د وزیرستان له سلام وعلیکم السلام نقیب چا وخت کړو وعلیکم سلامونه پروګرام هم پای دی بس پروګرام په اخري لمحاتو کې دا شوه فرمان الله تاسو او کبر صاحب نه اخري دا وایم کې بیا په کومي ترانه رهبر صاحب چې سر شین کوم زه شامودا او وطن رو وطن روان ځه ها بس موږ اجازه ته سراکو موږ تاسو ته اجازه غواړو الله پاک هم ډېر خوشحال امين امين او د بعد ورځې خدای بچ کا خیر ورځې خدای ډېر نصیب کا څومره مسافر دي څومره مسافر دي الله پاک هم خساتا خدای پاک ولا د زړونو طاقت دی بلاګان خدای مضبوطی ګڼوانه مرزان دي قرضونه خدای خلاص کا مونږ بیماریانو لپاره هم بیماران هم خدای روغ کا خصوصي بیماران که څوک الله روغ دا خلک د دعاګانې وکړي ځکه چې دا هم دعاګانې خصوصي نام مستست دعا وکړو ټول ته بیماران روغ صحت پاک خپل لیاړي دارو کی امين او حاجتونه خدای خپل لوی در نه پورا کا امين وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین په اخره کې کمنټونه ډېر شول کبر صاحب مال یو ټاپاو کا او اسرار لیکلی دی چې مینا ټوکو باندې نه کېږي اسرار سر نه خوري چې مینا سر ته ورسي چې سر نه خوري نو مینه سر ته نه رسي چې سر وخوري بس په خیمو سره وخوري کنه پانچې لګته لکه غټ اختر شدیدن د سر په بدله ده او چې سر ساتي خاورې به وکړي دیدنونه کمر صاحب نقیب بیا سلامونه کړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ وزیرستان نه قربان زنده باد دی الله سر و مال ته خیر کا چې موږ پروګرام په ختمې دوشي نو دغه کمنټونو بهرحال په موږ پورې دوشي دا مسافر ټاپاو کا بس نور خدای سم دعا وکړه مسافر او تاخيري کې پیغام کوله مونږ هغه ورته وای نو دوانه مسافرو شکر دې چې تاسو دې الله پاک د خانانو یوجري چلم نه بچ کړیو مسافرو الله به وساته ټیپرو افرین مسافر ما وجنه خاونده او په هر کدان کې د وطن ارمان کوي ډېر ښه بس الله پاک یاسین افریدی بریج اخره کې موږ مسافرو پر یو شعر مسافرو پر موږ ویلو کنه بس ته به ټیم دی بیا مسافرو شیر سره به موږ سره سبا 6 بجې چا پروګرام پاتې شوی وي سبا په یوټیوب باندې تاسو ریپیټ کړئ والسلام بس خدای طاقت کې لاره